تیر شوی آیات کې الله تبارک وتعالى داو فرمایل چې الله تبارک وتعالى چې کوم مثالونه بیان کړي نو په هغه باندې فاسقان گمراه کیږي، فاسقان په گمراه کیږي. نو بیا دلته وپسې دی آیات کې فاسقان خی چې فاسقان ستوي. نو فاسقین سوق دی نو الله فرمای الذين ينقضون دا فاسقین الذين هغه کسان دي ينقضون چې ماتوي عهد الله لك وعدد الله سرا من بعد ميثاقه پس د هغینا چې مضبوطه کړي ده، پس د مضبوطیا د هغینا. ويقطعون ماتوي ما هغس امر الله چې امرك الله تعالی به باغيبا ان يوصل چې په وسط دي شي. ويفسدون فساد في الارض پسمکه کې اولئک هم الخاسرون، اولئک دغه کسان هم الخاسرون امدي تاوانيان دي. الله فرمایي فاسقان یادې چې دا سوق دي چې د الله تعالی یو مثال ذکر کې قران عظیم شان کې یو سیز د وړوکوالي او دی باندې فاسقان گمراه کیږي. نو دا سوق دي. نو ګوره فسق درې قسمه دي. ما تاسو طویلیو الکه سوچ به نه ور کړو. ګوره ما تاسو طویلیو چې دا فسق څه طویل کیږي چې ګناه کبیره، چې ګناه کبیره سوق کین او هغه ته فاسق ویل کیږي. گناہ کبیرہ او یا فرض سوک پریدین و غیت فاسق ویل کیږي. صحیح ده. بیا دا فسق په درې قسمه دی. په دې فسق کې بس ما ته فکر وکړي هغه به کوي. په دې فسق کې دوه قسمه داسې دي چې کفر نه دی، یو قسم کفر دی. لکه یو کس گناہ کبیره کوي خو کله کله کوي او په دې یریږي د انجام نه یریږي او د الله نه یریږي او دا ګنام غني غټه کله کله کوي، یو دا فسق دی. او یو کس هغه دی چې د ګناي کبیره عادتي بس کوي همیشه او سړیره پروا په نه کوي. دا دوه قسمه مسلمانان دي. او دا لومبي قسم چې دي نو دا لخه دي د دویم قسم. دا دویم قسم دا دی چې هغه همیشه کوي او پروا په نه کوي. او دا لومبي قسم هغه دی چې کله کله کوي او یریږي. دا دوه فاسقان دي خو د مسلمانانو اقسامو کې دي. دریم قسم فاسق هغه دی چې هغه دا ګناه کوي خو حلال ورته وي. داسې یو کار کوي چې په شریعت کې هغه حرام قطعي دی، یعنی په داسې دلیل سره دا حرامي چې د هغې دلیل کې څه شک نه وي، لکه غلا شوه، شراب شو، جنا شوه، د بل مال خوړل شو وغیره داسې زونه. دا یو سړی کوي خو حلالي ګڼي، دا اوس مؤمن نه دی. چې حلال پر دې مال ګڼي چې دا زه خورم دا مال حلال دی، یا یو بل حرام کار حلال ګڼي او کې نو ایمان نه پاتې کېږي، ایمان نه پاتې کېږي. پوه شوې؟ دلته فاسقین دغه دریم قسم مراد دی. لکه دا خو د کافرو خبره ده، لکه په دې کې ګمراه کېږي فاسقان. نو صلی الله فرمایي چې دا فاسقان څوک دي؟ نو وی دا هغه خلک دي چې د الله وعده ماته کړې. الله سره دی یو وعده کړې وه او کلکه کړې نه وه، خو مضبوطه وعده کړې وه او دی دا ماتئ. یو پکې دا نقصان. نو دا یو نقصان خو د دوی زده کړو بیا وبل وایو. الله سره دی څه وعده کړې وه؟ نو د دې نه دوه وعدې مراد دي چې په دوه موقعو باندې هر انسان د الله سره کړي. یو چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کړ د ټول اولاد یې د شان پیدا قیامت پورې څومره چې وي، او الله ورته فرمایي چې الستو بربکم زستاسو رب نیم؟ نو ټول ورته وی ولې نه؟ قالوا بلا تزمو رب. سورې اعراف کې الله دا ذکر کړی. که مسلمانو دنیا ته چې یو کس راځي او بیا وروسته مسلمان یو که کافر یو که یهودي که هر مذهب والو که هر دین والو، خو هغوی په هغه ټیم کې الله سره دا منلي دي چې ته زموږ رب یې. دا په هغه ټیم کې چې دې ته لا وجود میلاو نو په خبره پوهېږې زما چې د آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې څومره اولاد پیدا کېږي. نوم بني آدم دا ټول الله پیدا کړله،
خو د دې وجودونه نور صرف روحونه او د هغې نه یو وعده واغېسته چې زه ستاسو رب یم که نه ټولو ورته ویې ته زموږ رب یې اوس دا داسې یو وعده ده چې نبی علیه السلام فرمایي ما من مولود یولد الا علی الفطرة هر یو انسان چې پیدا کیږي د انسان نه که د کافر نه پیدا کیږي که د مسلمان نه دی په هغه وعده پیدا کیږي کومې چې الله سره کړې لکه دی خو خبر نه کنه اقا چیزی پڑھ کے روخانی چی دی پیدا شي بیا فرمائی فابواه یهودانه و یمجسانه و ینصرانه بیا مور پلار دی مجوسی کی و یهودی کی و عیسائی کی و نصرانی کی نور اصل کی دی پا اغی باندې پیدا کی د دی وجنه د کافرو ماشومان بم جنت تزي د کافرو نابالغ ماشومان ابم جنت تزي ولی ځکه چې دی په حق وعده باندې دنیا ته راغلي دي چې کومې د الله سره هغه ټیم کې کړې وه چې کوم ټیم کې د دې وجود لا نو ارواحو نه کومه وعده غشتې وه دی د الله وحدانیت منلې وه هغه شمع په زړه کې بله وه چې دې دنیا ته راغی نو دې باره کې اقوال ډېر دي حدیث هم پکې ډېر دي خو صحیح قول پکې دا دی چې د کافرو نابالغه اولاد بم جنت ته ځي خو دومره فرق دی چې د مسلمان نابالغه اولاد به د مسلمان لپاره شفاعت کوي د آخرت توخه به وي او هغه کافر له شفاعت نشي کولی لکه د کافر بالغ باره کې الله شفاعت د چا نه قبلوي قرآن کې الله څو ځایه دا ویلي خبره پوه شوې اوس هغه وعده د دوی نه الله غشتې وه وی دي چې دنیا ته راغلل هغه وعده یې ماته کړه چا ماته کړه فاسقینو د فاسقینو نه ماته ته وی دلته څوک مراد دي کافر الله سره وعده کړې و چې ته زموږ رب یې خو چې دنیا ته راغله هغه وعده یې ماته کړه کافر شو یو وعدې نه دا وعده مراد ده بله تې کومه وعده مراد ده دا بله وعده م الله قرآن کې ذکر کړې ده او دا سوره ال عمران کې دی پسې صورت کې تا ته را روانه ده هغې کې الله فرمایي نبی علیه السلام ته چې دي ته هغه وخت یاد کا چې الله د دوی نه وعده د انبیاو په ذریعه اغشتې وه د هر پیغمبر نه الله یو وعده اغشتې وه یو دا چې دا کم تا ته مې کومه ډیوټي سپارلې ده کومه وظیفه مې درته سپارلې ده چې د الله پیغام خلکو ته رسول دي او خلک په سمه لار راړول دي او د هدایت په لار بوتلل دي دا وعده دا به ته پوره کې کم کتاب مې درکړې په دې به عمل کې خلکو ته به ښې او بیا په آخره زمانه کې به زما یو عظیم پیغمبر راځي آخره زمانه ټکي خو قرآن کې نشته خو که زما یو پیغمبر تا ته راغی نبی علیه السلام ته مراد یې زموږ ستاسو نبی علیه السلام مبارک که دې تاسو ته راغی نو لتؤمنن به ولتنصرنه تاسو ټول به په هغه ایمان راوړئ امداد به یې کوئ اوس ګوره دې ځای کې فکر وکړه زموږ ستاسو چې کوم نبی علیه السلام مبارک دی هغه له الله داسې شان ورکړي چې الله ته هم دا پته وه او هر پیغمبر ته هم دا پته وه چې دی به په آخره کې راځي والله د هر پیغمبر نه د نبی علیه السلام باندې د ایمان راوړلو د هغه د امداد کولو وعده اخیستې ده او هر پیغمبر بیا د خپلو امتیانو نه اخیستې ده د دې مقصد څه د دې مقصد د نبی علیه السلام شان ښکاره کولو په هره زمانه کې چې لا راغلی خو نه دی لا پیدا خو نه دی او داسې یو عظیم الشان پیغمبر دی هره زمانه کې او د هر پیغمبر نه دا وعده اخیستې ده اوس دا وعده د یهودیانو نه هم خپل پیغمبرانو اخیستې وه د عیسایانو نصرانانو نه خپل پیغمبر اخیستې وه او مشرکین بت پرست چې کوم دی به وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په دینو هغه هم داسې د خپلو امتیانو نه اخیستې وه خو چې کله نبي علیه السلام راغی نو د هغې وعدې دې خلاف ورزي وکړه ایمان یې پرې ولاړه نو دا هغه دویمه وعده وه چې دې خلاف ورزي وکړله پوه شوې نو الله دلته فرمایي فاسقین څوک دي وي دا هغه خلک دي چې دی هغه وعده ماته کړه چې الله سره کلکه کړې وه نو یو هغه وعده وه چې په عالم ارواح هغې ته وایي چې دی کله روح او هغه ټیم کې الله سره کړې وه هغه وعده هم دی ماته کړه کافر شو بیا چې کله دی دنیا ته رالل نو ځان پوه کړه دنیا ته چې ماشوم راشي ته خو هغه وعده یاده نه که نه چې بالغ شي خو نی ورته یاده نو د هغې وعدې یادولو دپاره الله پیغمبران راولېږل چې خلکو ته هغه وعده یاده کړي چې تاسو ما سره وعده کړې وه زما ومنې او ما ومنې او زما انبیا ومنې نو انبیا کرام رالل هغه وعدې دوی ته یاده کړه
او دې ته کلکه وعده واغشته چې نبی علیہ السلام راشي ګور ایمان به پرې راوړي دی هغه وعده ما ته ایمان پرې راوړنه پوه شوې په دې دا دوه وعدې دې کړې وي الله سره وغدي ماته کړې نو الله فرمایي دا فاسقین دي نافرمانه دادي د الله د اطاعت نه وتی دادي ما ته وی فاسق څه ته وی د اطاعت نه وتی دی وتی یو نقصان خدا دویم فاسقین څوک دي چې دی الله ورته پس حکم کړي چې دا پیوسته کې او دا او پاله غي دي ماته الله ورته حکم کړي چې رشتہ او پاله او دی ماته نو دین اول کافر مراد دی بیا ته د مسلمانانو هغه خلک مراد دي چې غیر رشتہ ماته ځکه کافر او رشتہ ماته کړه د نبی عليه السلام سره چې هغه مبارک د حق اعلان وکړو خپل خپلوانو ته لاړ هغه مو سره مقابله وکړه هغه مخالفت وکړه تر دې چې مجبور شو مدینه منوره ته هجرت وکړه نو رشتہ ونه پاله ټیک ده او مسلمانانو کې هم داسي وي چې رشتہ نه پالي حلال کې د دې دومره اهمیت دي درې حدیث د دې باره کې بس دا درې یاد کړو ان شاء الله بیا پاله او چې دام قدیم نه منه نو بس وسو کوم بیا یو دادی چې نبی علیه السلام فرمایي کله چې الله مخلوق پیدا نو د الله عرش پورې رشتہ راځوړند شو یو شکل الله تعالی ورته سکه وی دې ځکه زتانه پناه د هغه چانه غواړم چې ما ماتای نو الله ورته فرمایي وی ته پدې ناراضي کیږي چې تاسو پالي نو زبم پالم چې تاسو پالي زبم پالم او چې تاسو ماتای نو زبم نه پالم ته پدې راضي رښتې ورته وې ز پدې راضي ما بس دا د الله فیصله چې څوک رشتہ داری پالي خپل ولی پالي نو بس الله به دې پالي او بل حدیث مبارک کې راځي نبی عليه السلام فرمایي چې دنیا کې الله تعالی او ګناهونو باندې کوم سزا ورکړي او آخرت ته پریدي هغه ټولو کې ډیر زر سزا چې په کوم ګناهونو ورکړي نو هغه دوه ګناهونه دي چې دنیا کې زر سزا ورکړي د مرګ نه مخکې او آخرت کې یو زناکاری ده الله دې دې وساتي او یو رشتہ ماتول دي چې رشتہ ماته او بدکاری کې د دې دوه سزا ډیر زر دنیا کې مرګ نه مخکې ملایي او آخرت کې پاتې کیږي او بل حدیث شریف دریم دا وره چې نبی علیه السلام فرمایي چې څوک دا غواړي چې زما رزق کې د برکت شي او زما عمر کې د برکت شي چې زما د رزق زیات شي او زما د عمر زیات شي نو دې د رشتہ پالي فلیصل رحمه رشتہ دی پالي د حدیث مبارک الفاظ مې درته دې رسکای رشتہ دی پالي اوس خو رشتې خلک په وړو خبرو باندې پریږي رشتہ ورته د پیپر نم بیکار ښکاري کلب ته وباسي بیغمه کی دا هم سیز دی ښا اوس رشتہ پالل څه ته وایي رشتہ پالل دی ته وایي چې مړی ژوندي کې به سره شریکېږي دغه په غم او درد کې به شریکېږي چې څه د وسې د هغې مناسب د وس مطابق د وس نه تا شریعت بار مکلف کوي نه چې څه د وسې رشتہ دارانو تپوس پوښتنه مړی ژوندي تګ راتګ چې د امداد ضرورت امداد به ورسره کوي چې کله د وس وي د وس مطابق چې ستا څومره حیثیت هغومره به هغې سره رشتہ پالې دا لازمي دي او دا د رشتہ دارانو په یو بل حق دی د دې به الله تپوس کوي او چې نه پالي نو دنیا کې هم درته نقصان ملاویږي او آخرت کې هم ګناه ده چې پالي دنیا کې هم فایده ده او آخرت کې هم ثواب دی او دا خوی د چا دا خوی د کافرو ځکه الله دلته فرمایي فاسقین څوک دي ما ته وی فاسقین او دلته کافرین مراد نو دغه کافرانو الله دوه خوینو ذکر کوي یو ما سره چې کوم وعده وی کړی دا ما ته کړ دوه قسم وعده کړی دا یو عالم ارواح کې کړی بل می دنیا کې په مضبوطه وسره کړی او ما ته کړه او بل خبره ده چې دوی رشتہ ماته دریم خوې د دې کم دی دریم خوې دا چې ويفسدون فی الارض مکه کې فساد کوي څنګه فساد کوي د ټول لوی فساد الله تعالی سره په کفر کول او شرک کول په دې کې پیدا کیږي ځکه چې خلک کفر او شرک کوي نو مسلمانانو ته الله حکم کوي چې jihad وسره وکړي غریب وسره jihad کوي او jihad کې څومره قتل او قتال کیږي مسلمان نم شهید او زخمی کیږي او کورونه آبادی او فصلونه ورانیږي او د کافر نم کیږي نو دی وجه نه دی فساد پزماکه کې کوي او بل د زمکه لوی فساد دا دی چې د اسلام وروړل نه خلک منع کوي ګوره
کچری الله تبارک وتعالی په نیکۍ سره رزق فراخي او عذابونه لري کوي او په بدۍ سره رزق تنګي او عذابونه راولي. اوس کچری دا خلکو ګناهونه نه کو د الله نه فرمانه نه کوي دنیا به جنت دي کې به دا عذابونه نه خدا د چا د ګناه وجه خوې سبب کوي کنه نو دی وجه نه چې کله دی ګناهونه کوي او د الله نه فرمانه کوي دا غي د وجه نسبت کې لوی بګاړ او فساد راځي ګوره نرخونه زیات شي هر چیز ګران شي د خلکو وس نه کېږي ټوپک راولي ډډس بلني شوکه کوي ډاکه کوي اغلا کوي دا مصیبتونه د څه نه جوړېږي دا ابتداءً د ګناه او د الله د نافرمانۍ نه جوړېږي چې دغه نه وي نو فساد په ځمکه کې به نه وي. نو دا درې خویونه په دغه فاسقینو کې دي چې د الله وعده ماتوي رشته ماتوي او فساد په ځمکه کې کوي. اوس چې څوک هم په ځمکه کې فساد کوي د مسلمانانو منځ کې چغلي خوړل شیطاني کول همدغه رنګې فساد جوړول داسې پسې رشته ماتول او داسې دا نور کارونه کوي دا کم چې دلته ذکر شو د الله وعده ماتوي. ګوره مسلمانان هم د الله وعده بعضې ماتوي ځکه چې تا ایمان راوړه نو د الله رسول حکم به منې چې کومې نه مني نو هغه وعده ماتوي که نه څه ناسدیم ماتوي خو کافر یې هغه زیاته ماتوي او دې کمه ماتوي. نو ټولو ته دا شامل دی نو دې نه به ځان ساتي. نو د فسق مې درته 3 مرتبې ذکر کړي دا یو خو د کافرو سره خاص دی او دوه د مسلمانانو کې داخل دي مسلمانانو کې هم دغه شته. نو الله فرمایي فاسقین څوک دي الذین دا فاسقان هغه خلق دي هغه کسان دي ينقضون چې ماتوي عهد الله وعد الله من بعد میثاقه پس د مضبوطیا د دینا یو وعده وي او یو عهد وي او یو میثاق وي دا درې قسمه دي. وعده دا چې ته یو کس ته وایې زه به تاله درځم او یا به دا کار کوم د یو طرفه چې وي او عهد بیا دی چې هغه تا ته وي کې به یقیني کې به ته یو کوم به بالکل به کوم نو دا عهد شو د هغې نه لږ کلک شو. میثاق بیا د دې نه مضبوطي وي قسم وخوره چې کې به وي نه درې قسم وخوره او یا دوه ګواهان د دې ګواهانو مخکې ووایي چې کوم دی نو دا دې کلک که که نه ځکه میثاق د وثاقت نه دی وثاقت مضبوطي او تړلو ته ویل کېږي نو تا هغه خبره کلکه کړي نو میثاق د هغې نه مضبوط شو. عهد الله وعدد الله تبارک وتعالی من بعد میثاقه پس د مضبوطیا د هغې نه ويقطعون ما توي ويقطعون د يقطعون خپل معنا پرې کول ودلته ماتول معنا مراد ده ويقطعون ما تويدي ما هغس امر الله چې امر کو الله تبارک وتعالى به باغي سرا يوصل چې دادي په وسط شي دادي او پالل شي نو ويقطعون نبالي ما هغه رشتہ امر الله چې امر کو الله تعالی به باغي سرا يوصل چې او دي پالل شي چې الله وی پالل دي نه پالي ويفسدون فساد کوي په الارض پزمک کیام اولئک دغه کسان هم الخاسرون دیتا وانیان دیا دیتا وانیان دی نقصانیان دی الذين دها خلق دي ينقضون چې ماتوي عهد الله وعدد الله من بعد ميثاقه پس د مضبوطیا د هغینا ويقطعون ما توي ما امر الله وغرشت چې الله امرك به باغي سلام ايوصل چې په وسط دي شي او دي پالل شي ويفسدون فساد کوي في الارض پزمک کی اولئک دا کسان هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دي. صدق الله العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد.